السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ د خیاطۍ کورس ته ښه راغلاست. دا زموږ د کورس دوهمه ویډیو ده. موږ تاسو په دا کې رنګارنګ غوټې زده کړو، لکه چکچکې، کلفي غوټې، د زړېدو مرۍ، غمیان، د کالو بوکي غوټې پوښ کړي. نو شروع په کوو. اول په چکچکو. تاسې ګورئ چې چکچکې ټکول ډېر اسانه دي، بیخي ساده ډول. تار در باسو، 2-3 ټکه پرله پسې در باسو، نور نو بالا چکچکه ټیټ راځي. پرله پسې یو 2-3 ټکه در باسو چې ښه ټیټ راسي. اوس راځو دومې دانې ته. دومه نه شروع کوو. ټک را باسو، چکچکه پاغوندو، ټک بیلته لاندې باسو، چکچکه ورته سموو، 2-3 ټکه در دې هم پرله پسې باسو. نور نو په ساده ډول سره چکچکې ټک ولسولې. نور تار ټینګ بندوو، چکچکو کار بالا خلاص. نور نو تار پرې کوو. راځو دوم قدم ته. په دې کې موږ تاسې غمیان ټکو. اول ټک را باسو، غمی را اخلو، در غمې ستن باسو، ټک بیلته لاندې باسو. نو په دې هم پرله پسې د دواړو خواو څخه ټکان ایستل غواړي. ستن مو را وایستل، در دا بلې خوا در غمې د بل چولو یې باسو، بیلته ستنه لاندې نه باسو. دغسې په تکرار ډول سره 2-3 ټکه در دې هم پرله پسې باسو چې ښه ټیټ راسي. دې ته د غمیانو ټکول وایي. د بلې خوا هم یو 2 ټکه ور باسو. تاسو وینئ چې ټکان مو 2-3 یې پرله پسې در وایستل. راځو دومره نه ته د غمې ټک باسو، بیلته یې لاندې باسو. په داسې تکراري ډول سره 3 سره غمیان ټکول کېږي. لاندې په هر شي کې چې موږ تاسې ټکوو، ټک به 3 وایي، ټیټ بندوو. راځو اوس دریم قدم ته. په دریم قدم کې موږ تاسې د کالو غوټې ټکو. دا هم په ساده ډول ټکول کېږي. د ټکو څخه ستنه باسو، غوټه پاغوندو، بیلته ټک لاندې باسو. دا هم هغه رقم دی. پرله پسې څو ټکان در دې هم ایستل کېږي چې 2-3 بسنه کوي. 2-3 ټکه در وباسو، نور نو بالا غوټه ټیټه راځي. تاسو وینئ چې موږ هم ټکان در باسو. درې ټکه پرسپه. تاسو وینئ چې غوټه ښه سمه راځي. 4م ټک هم در باسو چې ښه ټیټه راسي. راځو دومې غوټې ته. ټک مو را وایستی، در غوټې تار باسو، بیلته یې لاندې نه باسو. دا هم په تفصیلي ډول سره دغسې ټکول کېږي. تاسو وینئ په هر شي کې چې موږ تاسې ټکو، تار به لاندې ټیټ بندوو، ځکه چې بیا ټیټ راځي. راځو اوس 4م قدم ته. په 4م قدم کې موږ تاسې کلفي غوټې ټکو، چې دا هم ډېر ساده ټکول کېږي. اول به سره خلاصې کړو، د ټکرو څخه لاندې ټک را باسو، کلفي غوټه پاغوندو. د کلفي غوټو د دواړو خواو څخه ټکان بیلته باسو، بیلته یې لاندې خوا څخه پر دا نور 2 سرانیو را باسو. دا هم په تفصیلي ډول دغسې څو ټکه پرله پسې در باسو چې ښه ټیټه راسي. دا هم 2 ټکو. د دې هم لاندې تار ټیټ بندوو، ځکه چې بیا خطا نه شي. دا خو د دې غوټو یو شی ټکول سو. دا غوټې 2 شان لري، دواړه ټکول کېږي. دا دوهم شان یې نو راځو په دا بل ټکو کې ټکوو. غوټه ایږدو، ټکان در باسو، پرله پسې در هر سرې جلا جلا. در هر سرې 2-3 ټکه بس کافي دي.
نور شیان مو دوه نیټه کول، دا هم دوه نیټه کوو چې د اخري سرې هم څو ټکه پرله پسې باسو او لاندې ټک بلته باسو. راځو دواړه مو ټک ولله. تاسو یې وینئ چې ډېر ښایسته رالی. نو دا وه کلفي غوټې، تاسو یې وګورئ ډېر ښایسته راله. دا وه زموږ د دغې اوتې ویډیو. د راتلونکې اوتې ویډیو په هیله زموږ چینل درسره فالو او ویډیوګانې درسره شیر کړئ او کورس سره فالو